آیا د ماسک له تاوانونو څخه خبر یاست؟ دوستانو سلامونه، جوړ په خیر. مخکې له دې چې د ماسک له تاوانونو څخه مو خبر کړو، هیله کوو چې زموږ یوټیوب چینل پښتو ټیوب سبسکرایب کړئ او دا شرنګاری وشرنګوئ تر څو تاسو ته زموږ هره ویډیو پر وخت در ورسیږي. دوستانو، ماسک د یوې ټاکلې مودې لپاره کارول کیږي. که چیرې په غیر ضروري توګه د اوږدې مودې لپاره واغوستل شي نو دا یو څو تاوانونه لري، لکه اول په وینه کې اکسیجن کمیږي، دویم په دماغو کې اکسیجن کمیږي، دریم تاسو د کمزورتیا احساس کوئ، څلورم مرګونه هم کیدای شي. لارښوونې: اول، کله چې تاسو یوازې اوسئ نو ماسک مو لرې کړئ. ما داسې خلک لیدلي چې په موټر کې یوازې ایسي ته ناست دي او ماسک یې لګولی وي. دا د ده پر پوهې نه بلکې پر جهالت دلالت کوي. لطفا له دغسې چارې څخه ډډه وکړئ. دویم، په کور دننه ماسک مه کاروئ. یوازې په عامه ځایونو کې ماسکونه واغوندئ چیرې چې ډېر خلک موجود وي یا یو، دوه یا درې کسان وي. دریم، کله چې تاسو یوازې یاست نو ماسک مه کاروئ. څلورم، کله چې د تمرین کولو یا پیاده تګ پر مهال ماسک هیڅکله مه کاروئ. دا ستاسو د سږو لپاره ښه نه دی.